کنه غواړئ چې خپل واتساپ باندې مو غیر قانوني کارونه وشي نو ټو سټپ ویریفیکیشن آپشن یې خامخا ان کړئ که کم چا ان کړی وي خو ښه کار یې کړی دی او کم چا که نه وي کړی نو دا کار همدا اوس وکړئ فایده یې زه درته وایم چې ولې ضروري دی ګورئ نن سبا وخت کې کوم سکیمران چې دي یا انلاین غله به ورته ووایي دوی د مختلفو ټکنیکونو څخه کار اخلي چې ستا نمبر ته لاسرسی ولري همغه نمبر باندې واتساپ جوړ کړي او همغه واتساپ باندې دوی غیر قانوني کارونه وکړي نو که چیرې ته ټو سټپ ویریفیکیشن آپشن ان کړی وي نو تقریبا 99% نشي توانېدلی چې ستا نمبر هیک کړي او که چیرې تاسو دغه آپشن نه وي ان کړی نو بیا کولی شي چې ستا واتساپ ته لاسرسی پیدا کړي نو دلته به ته وایي چې زما واتساپ ته څنګه لاسرسی پیدا کوي ځکه چې کوم نمبر باندې ما جوړ کړی دی هغه خو زما سره دی او کوډ به هم ماته راځي نو دی به څنګه زما واتساپ ته لاسرسی پیدا کړي ګورئ دوی کم سکیمر چې دی انلاین غله تاسو ته مختلفو ادارو په نامه ټلیفون کوي یا میسج درته کوي تاسو وایي چې موږ فلیس یو یا بل څه داسې درته وایي بیا یو میسج درته رالیږي کله که په دې وخت کې تاسو هغه میسج باندې پوه شوئ نو بیا به کوم کوډ چې درته راغلی وي هغه اصل کې د واتساپ له لوري وي هغه به دوی ته نه ورکوئ خو که پوه نه شوئ کوم کوډ چې تا ته راغلی وي هغه دوی ته ووایئ نو هغه به ډېر په اسانۍ سره وکولی شي چې ستا نمبر هیک کړي او ستا نمبر باندې واتساپ جوړ کړي که چیرې په دې وخت کې ته ټو سټپ ویریفیکیشن آپشن ان کړی او دلته تا نه دا غلطي وشو چې تا کوم کوډ چې تا ته میسج کې راغلی او هغه دوی ته ورکړو بیا هم دوی نشي کولی چې ستا نمبر باندې واتساپ جوړ کړي خو که نه و دې ان کړی نو بیا ډېر په اسانۍ سره کولی شي چې ستا په نمبر باندې دوی خپل واتساپ جوړ کړي نو دا کار همدا اوس وکړئ ځکه چې د دې له لارې ډېرو کسانو واتساپ هیک شوی دی ما سره دغه موضوع څو کسانو شریکه کړه نو ما مو غوښتل چې تاسو سره شریکه کړم چې تر څو داسې کومې حادثې سره مخامخ نه شئ ان کوئ به څنګه ډېره اسانه طریقه ده خپل واتساپ به خلاص کړئ هغې کې به سیټینګ ته لاړ شئ په سیټینګ کې به اکاونټس ته لاړ شئ اکاونټس کې دا ګورئ ټو سټپ ویریفیکیشن نو دلته په اسانۍ سره کولی شئ چې دغه آپشن آن کړئ مننه